پاکستان د خپل بام واوري په نورو اچوي. دا چې پاکستان په ټوله نړۍ کې څنګه په شرمونو وشرمېده او قریشي ولې په نورو تور لګوي. سلامونه لیدونکو، دا هر څه په دې ویډیو کې وګورئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او ځل بیا په هند باندې تور لګولې دی چې افغانستان کې د سولې روانه پروسه ګډوډول غواړي. قریشي ویلي پاکستان په افغانستان کې د تلپاتې سولې هڅې کوي او د سولې په روانه پروسه کې خپل رول لوبولی دی. نوموړي تور لګولې دی چې هند افغانستان کې د سولې مخې ته خنډونه راولاړوي. تر دې مخکې هم کله ناکله د پاکستان دولتي چارواکو په هند تورونه لګولي دي چې د افغان سولې پروسه ګډوډول غواړي. خو هندي چارواکو د پاکستان دا تورونه بې اساسه بللي او اسلام آباد یې کابل کې د ګډوډۍ او ناامنۍ په دوام تورن کړی دی. د هند بهرنیو چارو وزیر ایس جی شنکر په دې وروستیو کې د پاکستان د تورونو په ځواب کې ویلي و چې هند افغانستان کې د سولې او امن پلوی دی او دوی د یو باثباته افغانستان غوښتونکي دي. او په همدې حال کې بیا د مالیزیا حکومت نن د پاکستان د هوایي شرکت پی آی ای یو الوتکه د پور د نه ادا کولو له امله درولي او سپرلۍ یې هم قرنطین کړې ده. پر پی آی ای باندې د پریګرین په نامه یوې کمپنۍ دعوه کړې ده چې د دوی پورونه نه ادا کوي او کومه ټاکلې نیټه هم نه ورکوي چې پور به یې بیرته ورکړي. او په همدې حال کې بیا په دې تړاو باندې د ټولنیزو رسنیو فعال کاران عطاالله خان حیران لیکلي دي چې ملګرو راشئ پنجابي ولس ته پیغورونه ورکړئ چې په خپل ترهګر ریاست باندې فشار راوړي چې ترهګر پالنه دې بند کړي. کوم بجټ چې د ترهګرو په روزنه او په نورو هیوادونو کې په لاسوهنه مصرفوي په هغه د خپل قرضونه سپک کړي. د شرم ټول حدونه یې کراس کړل. ډیره مننه درنو لیدونکو چې دا ویډیو مو تر اخره ولیدله. دا چې پاکستان به د خپل پور په بدل کې مالیزیا ته خپل الوتکه پرېږدي او کنه، او آیا مالیزیا به د الوتکه بیرته پاکستان ته ورکړي او کنه، په دې اړه خپل نظر را سره کومنټ کې حتما شریک کړئ. که مو دا ویډیو هم خوښه شوې وي نو کولی شئ لایک یې کړئ. د همداسې نورو ویډیوګانو د لیدو لپاره کولی شئ زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. په لوی او بخښونکي خدای مو سپارم. د خدای په امان.